انجینر محمد نافع همت زما خوریه دی تقریبا 40 کاله به زید ما په غېږ کې رالوی شوی دی او انجینر نافع داسې یو شخص و چې لکه نوم یې چې نافع دی همدغسې نافع هم و لکه نوم یې چې همت دی دی همدغسې همت هم و انجینر نافع د خیر په کارو کې ډېر مخکې سړی و کومه مدرسه چې تاسو وینئ د الله په مرسته او د نافع په همت د نورو ملګرو په همت دا په مخ روانه دا مدرسې چې تاسو وینئ په دوی کې 80% ونډه د انجینر صاحب نافع وه نافع صاحب یوه غټه ضایعه وه چې د موږ نه الله واخیسته الله دې د صدقات قبول کړي الله دې ورته قبول د همت جوړه الماره یې نه جوړه کړي کتابونه هم د ټولو سره وایي د کومه کارنامه درته آی صاحب محترم موږ د همت صاحب پلار ده والد صاحب ده او دغه لورکۍ چې زموږ په څنګ کې ده دا د همت صاحب لورکۍ بیبي زهرا نومیږي جنکۍ خو یې 4 دانې دي خو یوه یې متاسفانه بدبختانه چې 15 کلنه ده هغه معیوبه ده خو هغه مې ډېر ځوروي او د 3 نورې لورانو یې دا یې 2 کلنه بله یې پسې 7 کلنه بله یې 9 کلنه ده او 2 یې زامن دي چې هغه یو یې 8 کلن دی غزني کې په هغه کې دی مکتب کې دی او بل د 10 ورځو یو طفل ځنې پاتې شو نوی تولد شوی 10 ورځې یې کېږي همت صاحب څه غورې دي والله آرامي ده غوږ څه بس څنګه یې خالې دي څنګه دي خالې والله چې دې صفا دی با صلات و برکت کې وچوي نو څومره وخت پر لاره پاتې ته د کلینیک ډاکټر بس 11 منټه پاتې نو د ډاکټر څو ته غلاس مینټه نه پوره کیږي ته باور وکړه چې 10 منټه خیر ده نیم ساعت مخکې زما تر شا چې کوم زیارت ګورئ دا د زموږ د وردګ ولایت د اتل شهید انجینر صاحب محمد نافع همت مقبره ده همت صاحب داسې واجب انسان و نه یوازې دا چې د خپل مسلک انجینري وه د کمال خان بند کې د 2 کالو دپاره یو نیم کال هلته وظیفه اجرا کړې وه د ما پلار په روضه کې په ټکر کې شهید شو بیا د همت صاحب سما ویل د لغوی عزت ته یوه د کار زمینه برابرم او ما ته یې دغه دکان د کار زمینه برابره کړه چې د موږ د کار ټول مصارف د دغه دکانه دي ډېر کمکونه یې د ما سا کړل ده ته اوله کې د سودا ما ته راوړه بیا 2 3 وارې ما ته روپۍ راکړه چې ده ته سودا واخله دکان ته دی د کار ټول مصارف مې د دا یو تک تنها نه چې کار یې موږ ټول افغانستان په دې ودرېده چې دی د موږ نه لاړه د دنیا نه سترګې پټې کړي نافع همت صاحب په دغه لاره دغه ساحه کې شهید شوی و موټر ټکر کړی و چې د دې صحنې شاهدان خو په دې ساحه کې سهار وختي وو څوک ډېر نه وو خو دلته چې کله د حادثه پیښه شوه بیا موږ ورته راورسېدو همت صاحب یې د دې ځای وړی و کلینیک ته نو موټر دلته پراته وو موټر همت صاحب خو د کابل د خوا راتله سهار وظیفې خواته روان و او د بل موټر چې دی هغه دولتي موټر و نظامي موټر دی نو هغه د غزني د خوا راځي لکه څنګه چې دلته یوه سرایي ده د ابداري د خوا موټر په دې لاره دغه سرایي همدغه لاره باندې نو هغه موټر چې دی هغه آګاهي نه لري بس یو بلې خوا ته یې نه دي کتلي نو د دې دپاره چې موټر په سړک باندې ښکته مثلا یوې بلې خوا ته نه دي کتلي تاو کړی دی هغه موټر ورخطا شوی د غزني د خوا چې د اوس سپیډ ډېر تیز دی نو هغه لاس یې خوشي کړی دی او راغلی دی د همت صاحب لاس ته همت صاحب د احتیاط په خاطر باندې چې حادثه ونه شي بیخي ځان خو امید ته ایستلی چون د هغې سرعت ډېر تیز دی او موټروان هم ورخطا شوی دی او بل اکثره نظامي ملګري په دې کې هغه دي چې هغه په ډریورۍ کې ډېر مهارت هم نه لري نو همغه د همت صاحب خواته پسې راغلی دی هملته په خامه کې د ده موټر هملته په خامه کې د ده لاس ویلی دی او د حادثه پیښه شوې ده
خدمتونه کړي دي د مدیر صاحب سره د دې سره غږیږي به تاسو ته به انشاءالله ټول معلومات در سره کړو. دا چې زموږ په مکتب کې ډېر کارونه د شهید همت صاحب په کومک او همکارۍ باندې ترسره شوي دي. یو د هغې د جملې نه زموږ دغه کتابتون دی چې دا په همکارۍ باندې لله الحمد نن ورځ زموږ مکتب د داسې یوه غني کتابتون نه برخمن دی. په دې کتابتون کې تقریبا 2015 جلده کتابونه دي. همت صاحب د موږ د مکتب دپاره دی د کلي د خیریه بنسټ په هماهنګۍ باندې زموږ د مکتب دپاره یې حتی د ټول کال په جریان کې کورسونه دایر کړي وو. خالد بن ولید لیسې ته سیدآباد ولسوالۍ ته راغلی یم. دغه لیسه چې ده دلته همت صاحب 12 کاله زده کړې کړې دي، ابتدایي زده کړې دلته کړي. د موږ څخه د دغې مکتب د شاګردۍ دورې نه ونیسه بیا تر شهادته پورې بېشمېره خدمتونه یې کړي دي. د یوې خدمت یادونه یې د مثال په توګه زه کومه، هغه دا چې کله د موږ د مکتب د کتابونو د کمبود ستونزه د مختلفو خلکو سره شریکه کړې وه چې دې ستونزې ته د رسیدګۍ په خاطر باندې خپله همت صاحب په دې برخه کې موږ سره تماس ونیوله او دا ضرورتونه یې د موږ نه وغوښتل چې تاسو په کوم کتابونه په کوم صنفو دپاره ضرورت لرئ، چې د ده د هلو ځلو په برکت باندې د موږ د لیسه د تیر کال کې د کتابونو د کمبود ستونزه د ده په همت باندې، د ده په همکارۍ باندې او دلته د ده په هلو ځلو باندې او د ده د همکارانو په هلو ځلو باندې پوره شوه او شاګردان اوس لله الحمد هغه کتابونه چې موږ تیر کال کمبود ورسره لرو اوس هغه موږ بیرته تکمیل شول د دوی په هلو ځلو باندې او موږ اوس د هغو شاګردان د کتابونو نه برخمن دي او په موږ کې زده کړې کوو. خالد بن ولید لیسې د ثانوي دورې سرمعلم په صفت دنده ترسره کوم. د کوم از ځای چې زه همت صاحب پیژنم، همت صاحب زموږ اول په د کلي په څنګ پورې د دې قریه ده، نو ښه بلدتیا او اشنایي ورسره مې درلوده. د الحاج مفتش صاحب سمیع خان زوی دی او د اوله صنفه تر 12مه صنفه پورې په همدې لیسه کې زه تر دننه پورې په خدمت بوخت یم. کوم شناخت چې زه د ده سره لرم، دی ډېر با همته سړی و، ډېر تکړه سړی و، ډېر ارامه سړی و، ډېر نیکو اخلاقو څښتن و او ډېر شریف سړی و او ما د ده هېڅ داسې خاطره نه ده په یاد چې ده حتی یوه ورځ په صنف کې شوخي کړي او ډېر لایق سړی و او همیش به چې راغی د موږ سره ډېر احترام یې درلوده موږ ته او ستړي مه شي. د موږ سره ډېر ښه دی، ټولو استادانو سره تا ښه رویه درلوده. 10 منټه خو یې لرله. نیم ساعت مخکې 15 منټه نو خدای دې ته لاس راغلی دی دقیقه په هر کې لري که چې 240 ثانیې ده. موږ د امین نه کوو زموږ په مزل باندې 15 منټه لار ده. دا خبرې زموږ اوله دمه دغه ده، کله هم دمه کړې ده. لاندې مې ودمه وکړه جومات خوا ته هلته کېناستې اوبه مو څښلې بیا ما رحماني صاحب څنګه دی؟ ورزش وکړئ ورزش. رحماني صاحب وضعیت خراب دی. حسین صاحب چې ورزش په داسې تازه دی ټنډه یې بریښي. مشکل نشته، موضوع ډېر راحت یم. وټې د پلونه ډک دي. زه به راحت یم خوش. نه ته همت صاحب خو پرین چپلاکې مې پکړي دي دغه دي. ډېر آفرین. وایي څه خبر وي چې داسې غره ته غره او د کوکو بیا څه پلاستیکي چپلاکې پکړي، خو دا د همدې وطن سړی دی. دا نو ډېر تکړه دی نو خدا. انجینر صاحب محمد نافع همت څو ورځې مخکې په شهادت ورسېده، نو د هغوی د رضاکارانه ملګرو سره ولاړاستو. محمودي صاحب او نوري صاحب چې دي دوی د هغه کلي خیریه بنسټ غړي دي. یو ورونه حقیقت چې ما ته تر اوسه پورې نه وه تجربه شوی، خو اوس مې تجربه کړی، یا به زما فکر نه وي ورته رسېدلی. ځینې خلک داسې وایي چې دغه تخلصونه سرچپه وي که نه. هغه ډېرو خلکو تفسیري هم پرې کړي دي، لیکنې هم پرې کړي دي، وایي پلانی سیلاب دی خو چې کور ته یې ورشي ستاسو کوي اوبه نه ورکه پیدا کېږي که نه، یا پلانی څه شی دی او څنګه کېږي. همت صاحب د همت صاحب نوم محمد نافع همت و. ده په واقعي توګه خپل نوم هم ثابت کړ او خپل تخلص یې هم ثابت کړ. لکه نوم یې چې محمد نافع و، همدغسې نافع سړی و دی، همدغسې نافع شخصیت و، هر چا ته یې ګټه رسېدله او هر چا ته یې خیر رسېدله. که نور څه به په وس کې نه و، هغه یوه ښه خبره به ورته کړله.
او لکه تخلص چې همت و که څه هم دی له ما نه هم ډنګر و په وجود ډېر کمزوری ښکارېدله خو دومره غیرت دومره همت د ده سره و چې د څو تنو سره د مقابله کړه شوی په غیرت او په همت کې په شجاعت کې دومره تکړه و. موږ په وروستیو وختو کې چې کونړ کې د زلزله ځپلې سیمه اورید کې کلینیک جوړولو هلته چې موږ کله د اولنۍ سروې دپاره لاړلو باور وکړئ چې د موږ د ټولو نه به دی مخکې روي و مخکې به منډې ویلې پیاده روي زښته ډېره وه هلته موږ زښته ډېره پیاده روي وکړله تیږې وې لاره خرابه وه خړونه وو خو دا یې داسې تلله چې یعنې یوه ذره یې د ستړیا احساس نه دی کړی یوه ذره دومره غیرتي وه. همت صاحب یو مسلکي انجینر و په اصل کې هغه لوستې انجینري وه او هغه په دې پوهېده چې زه باید د هېواد اساس جوړ کړم ځکه انجینر وظیفه همدا شی ده دنده یې همدا وي او زه ورته د هېواد اساس ته ملا تړلی وه تر ډېره حده یې د هېواد اساس په تعلیم سره جوړېږي او زه د خپل ژوند ډېره برخه تعلیم ته وقف کړې وم ځکه د ژوند ډېر لنډ و په هغه کې ډېر وخت زده کړې کړې وې بختمندۍ نورو خلکو ته بالخصوص په کلیوالو سیمو کې د زده کړو زمینه برابروله هغه که د دندې وه او که د رضاکار ډلې زموږ سره یې په رضاکار برخه کې د ډېرې زیاتې هڅې کولې بیخي له حده زیاتې هېڅ وخت به دی بې انرژي کېده نه په دې که به څومره هم ستړی و ناروغ به و د ژوند خپل کارونه به یې درلوده خو بیا به یې هم داسې هغه مهالویش ورته جوړاوه چې ټول کارونه په وخت رسنۍ کې ورسېږي دی مونږ په کابل کې و خو دی په سید آباد ولسوالۍ خپل کلي کې اوسېده له همغه ځایه به ده په شپه او ورځ منډې تړلې کولې دلته په کابل ته راتلو یا به د هېواد ډېر لرې سیمو ته همغه جرستګي کوله دا د دې په انرژي باندې هغه کوي چې شاید ورته زیات انرژي درلوده دې کارونو لپاره. وخت بخیر دوستان خدای که روغ جوړ اوسئ د صحت په جامع سنبال اوسئ عطاالله وردګ یم یو ځل بیا له ابدارۍ څخه ستاسو په دننه چوپړ کې حاضر یم دا ځل راغلی یم د میدان وردګ ولایت د سید آباد ولسوالۍ د مملې کلي ته تر شا چې کوم زیارت ګورئ دا د زموږ د وردګ ولایت د اتل د شهید انجینر صاحب محمد نافع همت مقبره ده کلي خیره بنسټ د یو رضاکار کارمند و دغه اتلولي د هغې د کارنامې ځان سره ثبت کړو او تر تاسو یې ورسو کې د هغې ورور ډاکټر صاحب ایمل راسره هم ولاړ ده خپل مسلک انجینري وه د کمال خان بند کې د 2 کالو دپاره یو نیم کال د هلته وظیفه اجرا کړې وه نور د بلخاب کې تقریبا د بدخشان کې ننګرهار کې د افغانستان مختلف ولایتونو کې د باسازۍ پروژو کې چې هغه د سړک سازۍ وي نور د ساختماني ما صاحب څه غورې دي والله رامي ده مخلوقي صاحب بس څنګه یې خولې دي څنګه دي خولې والله چې دې صفا دی بس الله د برکت کې وچوي نو څومره وخت لاره پاتې ته د کلینیکه ډاکټر بس 11 منټه پاتې نو د ډاکټر څو دغه لاس مینټه نه پوره کېږي ته باور وکړه چې د لاس مینټه خو یې لږه نیم ساعت مخکې 15 منټه نو خدای دې د لاس دا دقیقه پارک لري چې 240 ثانیې ده موږ د مینه کوم څنګه مدل مال 15 منټه لار ده دا خبرې موږ اوله دمه دغه ده کلم دمه کړې ده لاندې مو د موکړو چې ما خو دلته کېناستې یو کوم مشکل بیا نه ته همت صاحب خو پرین چپلا کې مې کړی دی دغه دی ډېر آفرین څه خبر و چې داسې برته او د کوکو به څه پلاستیکي چپلا کې کړی خدا دې د وطن سړی دی دا نو ډېر تکړه دی نو خدا. دوستانو مونږ د انجینر صاحب شهید انجینر صاحب محمد نافع همت کور ته راغلی یاستو زما په څنګ کې چې دا آی صاحب محترم د مونږ د همت صاحب پلار ده واله صاحب ده او دغه لورکۍ چې زموږ په څنګ کې ده دا د همت صاحب لورکۍ بیبي زهرا نومیږي خدای پاک دې تا ته اجرونه درکړي چې همت غوندې یو زوی د لاسه ورکړو نو تا ته راغلی یاستو په دې خاطر راغلی یاستو د خپل دغه تسلیت مراتب تاسو در ورسوو مهربانه کوروادان الله پاک دې د هر قدم اجر درکړو تاسو دې موږ ورونه یې تاسو چې تسلي ته راغلي الله پاک دې تاسو تسلي وکړي خوشحاله اوسئ صاحب دغه د همت صاحب د ماشومانو په اړه څو دنې او څو بچکیانې دي څو هلکان دي څو انجینر پر معلومات هم کره کړي
جنکۍ خو یې 4 دانې دي خو یوه یې متاسفانه بدبختانه چې 15 کلنه ده هغه معیوبه ده و هغه مې ډېر ځوروي او د 3 نورې لورانو یې دا یې 2 کلنه بله یې پسې 7 کلنه بله یې 9 کلنه ده او 2 یې زامن دي چې هغه یو یې 8 کلن دی غزني کې په هغه کې دی مکتب کې دی او بل د 10 ورځو یو طفل ځنې پاتې شو نوی تولد شوی 10 ورځې یې کېږي. همت صاحب چې و زمونږ د بالخصوص د دې معاملې لیکلو لپاره او بالخصوص د وردګ لپاره د افغانستان لپاره ډېر یو لوی ویاړ و ډېر یو افتخار و نو داسې ځوانان داسې خلقې په دې ټولنه کې ډېر کم پیدا کېږي نو خوشحالۍ ځای دا ده چې تاسو داسې یو اولادونه ټولنې ته وړاندې کړي دي چې ټول وطن پرې دردېږي نو خدای پاک دې تاسو ته همت درکړي خدای پاک تاسو ته اجرونه درکړي چې د داسې یو زوی چې ټول وردګ پرې دردېدلی ده او تاسو پرې دردېږي موږ هم بیا هم خپل دغه تسلیت مراتب در وړاندې کوو د تایید صاحب کورویدان خدای پاک دې تاسو ته د هر قدم اجر درکړو الله پاک دې تله د حسناتو کې درته حساب کړو موږ دې تاسو تسلي چې موږ ته یې ډاډ راکړی دی او کنې نه هېرېدونکې پېښه او ځکه هغه څه درد غم چې د موږ ته رسېدلی ټولو کلیوالو ته خپلوانو ته ملګرو ته یې رسېدلی دی او موږ د دې نه ډېر منندوی یو چې په داسې حالت کې د موږ پوښتنه وکړله او د موږ اولادونو ته د لمسیانو ته توجه شوه د هغو دپاره د دوزه پورې د زحمت تکلیف رسولی کور د ودان خیر اوسي خوشحاله اوسئ صاحب ای صاحب دې نه منع کړه چې موږ ته مو وخت راکړه دوستانو زمونږ ای صاحب چې دا د همت صاحب پلار مریض ده نو نور مریض نور خلکو ته نه راته نو دا مونږ ته یې زحمت وویست نور به یې نه په تکلیف و ځکه دا د بستر نه راپاڅېدلی ده مونږ ته راغلی ده ای صاحب ډېره مننه کوو چې ته په بستر کې هم وې او ته راغلی د خپل دغه څو خبرو ته مونږ ته وکړه مونږ ته دې وخت راکړه کور ودان تاسو د الله پاک د هر قدم اجر درکړو تاسو یتیم پروره د کونډو رنډو یتیمانو پوښتنه کوئ د هغو روزنه کوئ د هغو سره کومک کوئ او د هغو په راز کې تاسو واقع د تاسو نه ډېره مننه دا زمونږ د دې راشه بغل کې راشه د کاکا بغل کې راشه آفرین آفرین بسم الله آفرین څنګه یې دوستانو زما په غېږ کې چې دا بیبي زهرا ده دا د زمونږ د شهید شوي همت صاحب لورکۍ ده او چېرته ځې ګوډی دې اخلې واخله کېنه هلته خیر کېنه چې د همت صاحب یو بچکی چې نوی پیدا شوی دی صاحب خبره 10 ورځې کېږي او دغه لورکۍ ده نو همت صاحب چې زموږ د یتیمانو د اکثریت یتیمانو د هغوی لکه د پلار حیثیت درلودو نو زموږ دوستانو څخه هم هیله ده چې د همت صاحب چې څنګه د نور یتیمانو د پلار حیثیت درلودو اوس د همت صاحب یتیمان دي نو ستاسو څخه هیله کوو او چې څومره وسه کېږي زموږ د دغه شهید شوي بچکیانو سره هم لاسنیوی وکړئ دوستانو مونږ د شهید انجینر صاحب نافع هغه مدرسې ته راغلی یاستو چې دې پکې پوره ونډه اخیستې وه او ما سره د مدرسې مسؤل ای سیف الرحمن چې زمونږ د شهید شوي انجینر صاحب همت ماما کېږي سلامونه ماما جان ستړی مه شي خیرت بخیر بس الله پاک تاسو ته اجرونه درکړي نو چې همت صاحب زمونږ هم ملګری و واقعا موږ هم ودردولو نو تاسو ته هم تسلیت وړاندې کوم نو انجینر صاحب خو ډېر خاطرې لري ډېر څومره چې یاد کې نو د هغې هغه ښه کارونه چې کړي دي مثال څومره کارونه چې کړي دي خلاصه یې نشته یو څو خبرې که دغه لیدونکو ته هم ووایي د همت صاحب په اړه راته د مدرسې په اړه که راته ووایي او دغه لیدونکو ته تسلي کړي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم انجینر محمد نافع همت زما خوریږ دی
تقریبا 40 کاله به رای ما په غېږ کې رالوی شوی دی او انجینر ناپې داسې یو شخص و چې لکه نوم یې چې ناپې دی همدغسې ناپې هم و لکه نوم یې چې همت دی دی همدغسې همت هم و انجینر ناپې د خیر په کارو کې ډېر مخکې سړی و او کومه مدرسه چې تاسو وینئ د الله په مرسته او د ناپې په همت د نورو ملګرو په همت دا په مخ روانه دا مدرسې چې تاسو وینئ په دوی کې 80% ونډه د انجینر صاحب ناپې وه د هرې نګاه نه اوس چې مدرسې ته ورشئ د مدرسې ترمیم د مدرسې د باموعظه‌ګان د استادانو ماشات کتابخانه چې تاسو ولیدله دغه د انجینر صاحب ناپې په همت جوړه شوې المارۍ د خپله شخصي ورته جوړې کړي کتابونه د ورته هدیه کړي قرآن کریمونه در راوړي په کال کې به ډېر قرآن کریمونه راوړل په شاګردانو مې توضیح کول اوس هم د قرآن کریمونه په اداره کې پراته دي نو واقعي ناپې صاحب یوه غټه ضایعه وه چې د موږ نه الله واخیسته الله دې د صدقات قبول کړي الله دې ورته قبول دا چې یو زه د غیر توان نه لرم انجینر صاحب ناپې نه تنها د ما د مدرسې د ټولې منطقې دا یو خیرخواه سړی و د یتیمانو کومک کوونکی و د کونډو سره به کومکونه کول زه دې د کومه خاطره درته یاده کړم 3 ورځې 10 ورځې مخکې زه کیسه درته کوم د موږ د مدرسې 3 بسه تنقیز شول 3 استادان تنقیز شول یو استاد ته ما وویل چې نور خو د امارت خانه تاسو تنقیز شوي ولاړ شئ دا قاري صاحب شاهد دی هغه استاد ته ما ځواب ورکړ کله چې زه ولاړم د ده سره کېناستم ما ته یې ویل چې څنګه خفه یې ما ورته ویل چې یو استاد ته مو ځواب ورکړ ده ویل چې زه خو ژوندی یم ته ژوندی یې دا به موږ په مخ وړو ورشه هغه استاد ته زنګ وایه بیا ما قاري صاحب ته ویل چې بېرته هغه استاد راوړه هغه که استاد اوس هم د موږ سره مصروف دی موږ د دارالحفاظ دپاره یو د ونډې ګروپ لرو د دې د ونډې ګروپ مسؤل دغه انجینر صاحب ناپې وه د موږ د فامیل زما پریونه د انجینر صاحب ناپې ورونه بعضې نور د ده خاص ملګري دا د دې سره په دې ګروپ کې شریک وو روزمره به 500 اصل 200 زره روپۍ ونډه د ټولوله بیا به دغه نه معاش ورکوله اوس هغه ګروپ دغسې په حال پاتې دی موږ به دې ته یو بل بدیل پیدا کړو نور به زه څه ووایم درته انجینر صاحب ناپې سر ته پایه خاطرې وې ما ته ګرځېدلې خاطرې وې ژوندي خاطرې وه نور د الله په در رحم وکړي الله دې ته جنتونه ورکړي تاسې ملګري دې خدای ژوندي لري خوشحاله اوسئ خیر ډېر وبخښئ نو چې غم مې تازه کړ همت صاحب زمونږ هم همداسې ملګری و بیا همت جوړه المارۍ نه جوړې کړې کتابونه هم درته ورته راوړي د کومه کارنامه درته وایي غږېږو چې مدرسه کې څومره شاګردان دي وناسونه دي او ذکور څومره دي نو د دې ټول دغه د دارالحفاظ د دې ټول مصارف د دې ټول هر څه چې وو ایسه ویل چې 80% د نافع صاحب په غاړه بې جوړې انسان و بلکې دا د دغه عملي کلي لپاره نه یوازې د وردګو لپاره بلکې د ټول افغانستان لپاره داسې یو ځای و د هغه یتیمان لپاره ډېر لویه ضایع وه که دې په اړه ته وایي چې څومره شاګردان په دې مدرسه کې دي څومره استادان یې ایسه بیا د که چې ونډې ګروپ هم چې و انجینر صاحب همت و اوس خو هغه هم نشته ده کوم تصمیم لرئ بل څوک ورته ټکړی و که نه سلام اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زه د مدرسې یو د استاد په حیثیت باندې یو څه خبرې کوم انجینر صاحب همت صاحب خو داسې سړی و چې د هغو ستاینې صفت بلکل موږ کولی نه شو ځکه څه رقم چې د ده نوم و محمد نافع همغه رقم ته نفع کوونکی و د حدیث شریف ته وي خیر الناس ما ینفع الناس زه یې د په اړه نور به څه درته ویم خدای داسې سړی و چې د خصوصا د دغو کورنۍ دپاره د دغو اهل دپاره د دغو شنیز یعنې د معاملې د کلي دپاره نه بلکې دا د ټول افغانستان دپاره یو افتخار و دا داسې سړی و چې تنها د موږ مدرسه کې کومک نه داسې نور منطقو کې تاسو الحمدلله وظیفې ملګري دا داسې نفع کوونکی سړی و چې ټول ځای کې د یتیمانو سرپرست د یتیمانو سره ډېر کومکونه کړل د موږ په مدرسه کې
په مدرسه کې موږ الحمدلله تقریبا یو 50 نفره 19 شاګردان دي او یو 80 کسه به انشاءالله ذکور وي. د دغو ټولو کومک او تعاون کې دی موږ سره ډېر ملګری و. نور به زه د ده په اړه څه درته وایم، خو د ده نشتون د دغو معاملو دپاره یو ډېره دردونکې شوه. یعنې د ده برداشت موږ نشو کړی، خو د ده فراق د موږ په زړونو باندې ډېر درد واچوه. یار دوست چې همت صاحب ده د دې انځور هم لګېدلی غوښتل مو چې دلته یوه پوښتنه وکړو. سپین کیملیک سره یاستو، لکه څنګه تاسو په انځور کې ګورئ د غرفې په دروازه کې لګېدلی د همت صاحب انځور او پورته چې دا د کلي خیریه بنسټ. دلته ورور سره ولاړه سو، غږېږي ورسره. سلام علیکم ورور جان، کول کې د ځان معرفي کې. زه د میدان وردګ ولایت د ثبات ولسوالۍ د کاخلي د کلي اوسېدونکی یم. نوم مې ابوبکر دی، د نعمت الله زوی یم. ابوبکر جان، دلته د همت صاحب عکس مو ولید، همت صاحب سره څنګه پېژندګلوي لرئ؟ دا غرفه دې هم وموندله چې کلي خیریه بنسټ جوړ کړی، دې په اړه کله معلومات راکړه. د ما پلار په روضه کې په ټکر کې شهید شو. بیا د همت صاحب سره ما ویل د هغوی زه تا ته یوه د کار زمینه برابرم. ما ته یې دغه دکان د کار زمینه برابره کړه چې د موږ د کور ټول مصارف د دغه دکانه دي. ډېر کمکونه یې د ما سره کړل. دلته اوله کې د سودا ما ته راوړه، بیا د وخت 3 ورځې ما ته روپۍ راکړه چې د ته سودا واخله دکان ته دی. د کور ټول مصارف مې د دغه دا یو تک تنها نه چې کور یې موږ ټول افغانستان په دې ودرېده چې دی د موږ نه لاړه د دنیا نه سترګې پټې کړي. خوشحاله اوسئ. ابوبکر جانه، څومره وخت کېږي چې دغه غرفه یې تاته جوړه کړې ده او کور لپاره کار کوي؟ همدغه نه خپل نفقه لاسته راوړي که نور چې هم دي؟ تقریبا یو 6 کاله کېږي چې د کار زمینه یې موږ ته برابره کړې. ټول د کار مصارف د دغه دکان نه دي د موږ. خوشحاله اوسئ ابوبکر وروره، خوشحاله اوسئ. دوستانو، تاسو زموږ د ورور خبرې واورېدل چې همت صاحب څومره کارنامې کړې دي او انشاءالله هغه ټول افغانستان ویاړو. نو غواړم د نورو دوستانو سره هم هغه خبرې وکړم او نور کارنامې هم هغه تاسو ته انځورګري کړم، تر پایه مو ملتیا وکړئ. پرستو د انجینر رحمت الله نافع همت صاحب شهادت چې څو ورځې مخکې په دغه لاره دغه ساحه کې شهید شوی و، موټر ټکر کړی و. ما سره د همت صاحب ورور ډاکټر صاحب ایمل ولاړ ده. د دغې د حادثې په اړه به لږ معلومات موږ ته راکړي. ډاکټر صاحب، د دغې حادثې په اړه معلومات موږ ته راکړي، څوک پکې ملامت و، څه رقم حادثه وشوه، دا راته جزئیات راته راکړي. ناصر محترم، لکه څنګه چې د دې صحنې شاهدان خو په دې ساحه کې سحر وختي وو، څوک ډېر نه وو. خو دلته چې کله د حادثه پیښه شوه، بیا موږ ورته راورسېدو. همت صاحب یې د دې ځای وړی و کلینیک ته. نو موټر دلته پراته وو. موټر همت صاحب خو د کابل د خوا راتله، سهار وظیفې خواته روان و. او د بل موټر چې دی هغه دولتي موټر و، نظامي موټر دی. نو هغه د غزني د خوا راځي. لکه څنګه چې دلته یوه سرایي ده، د ابداري د خوا موټر په دې لاره ښکته شوي، همدغه لاره باندې. نو هغه موټر چې دی هغه آګاهي نه لري، بس یو بلې خوا ته یې نه دي کتلي. نو د دې دپاره چې موټر په سړک باندې ښکته مثلا یوې بلې خوا ته نه دي کتلي، تاو کړی دی. هغه موټر ورخطا شوی د غزني د خوا چې د هغو سپیډ ډېر تیز دی. نو هغه لاس یې خوشي کړی دی او راغلی دی د همت صاحب لاس ته. همت صاحب د احتیاط په خاطر باندې چې حادثه ونه شي، بیخي ځان خامې ته ایستلی، چون د هغې سرعت ډېر تیز دی او موټروان هم ورخطا شوی دی. او بل اکثره نظامي ملګري په دې کې هغه دي چې هغه په ډریورۍ کې ډېر مهارت هم نه لري. نو هماغه د همت صاحب خوا ته پسې راغلی دی، هملته په خامه کې د دې موټر هملته په خامه کې د ده لاس ویلی دی او د حادثه پیښه شوې ده. نو په دې ځای کې چون چې دغه کس د هر موټر چې د دې کلي نه راښکته شوی دی، په دې کې ملامت هغه هم دی. او بل د دوی سپیډ چې دی هغه ډېر تیز دی. نظامي موټر غټ چې دی ډېر اوږده دی، هغه ډېر تیز هم ځي. ډېر تیز ځي. چون دلته د صحنې شاهدان وروسته چې موږ راغلو، هغوی داسې وویل چې دی ډېر تیز راتله، بیخي په هر موټر به ور واته. چون چې یو سړک کمزوری دی، بل ازدحام لکه تاسو چې وینئ څومره بیروبار دی په دې سړک باندې. او بل د دوی ډېر تیز سرعت
د همت صاحب موټر چې کله حادثه کړې ده د ده موټر هغه انجن په د سپیډ یې په شپېته کې همالته جام شوی ماشین چاودلی هر څنګه شوي یعنې د ده سپیډ شپېته و خو هغه موټر چې و هغه خلک داسې وایي چې ډېر تېز و بیخي ډېر تېز سرعت کې و د ده موټر چې ویلی په خاما کې بېرته مخ کابل طرف ته کړی دی او د دې موټر خو نظامي و دومره نه دی خوښ شوی او همت صاحب موټر یې او د ده د شهادت سبب شوی ډاکټر صاحب همت صاحب سره نور څوک ژوبل شوي دي یا تنها همت صاحب شهید شوی ده نور څوک ورسره ول نه همت وه سره زه سهار د کور نه سپین کلینیکه پورې راغلم نو چون د ده سره چې وظیفې ته به تلو هغه زوی و هغه هلته مکتب کې درس ویل نو هغه زوی په شا کې ناست و دا ښه و چې شا سیټ کې هغه الله پاک ساتلی و لږ مخې ګرېدلی و او نور څوک د ده سره په موټر کې نه و یو همت صاحب دوستانو په افغانستان کې جګړه ختمه شوې په افغانستان کې جنگ شکر الحمدلله ختم شوی اوس آرامي راغلی زما تر شا چې ګورئ دغه خونړی سړک چې اکثریت د افغانانو نه قرباني اخلي دغه خونړي سړکونه دي شهرا کابل کندهار سید آباد ولسوالۍ دغه تنګ سړک ده دلته ډېر یو تنګ سړک ده چې غټ موټر پکې نشته تللی خوشبختانه چې اوس کار شروع شوی څنګه چې تاسو ګورئ زما تر شا کار شروع شوی ده خو زما د هغه هیوادوال څخه هیله دا ده چې کوشش دا وکړي چې په دغې لویو سړکونو کې دغسې همت غوندې همت پسې ډېر ځوانان دغه سړکونه وخوړل سبب دا شو چې موټر ټکر وکړي یا پکې هغه معلومات اوسېده خو زمونږ دغه ځوانان څخه هیله دا ده چې په دغه سړکونو کې لوی سړکونو کې احتیاط وکړي او دولت څخه مو هیله دا ده بخصوص د ریاست ترافیک څخه چې په دغې لاره کې هغه قیوده ډېر وضع کړي تر څو دغه موټروانان احتیاط وکړي او ځکه دا عمومي سړکونه چې دي اوس په افغانستان کې تر ټولو خطرناک د انسان ژوند چې اخلي دا عمومي سړکونه دي مخکې جګړه وه خو اوس دغه عمومي سړکونه دي چې انسانان ډېر ژوند اخلي زه د همت صاحب د ژوند هغه نور برخې هم رانغاړو تر تاسو رسوو نو تر پایه زموږ ملتیا وکړئ سهار ډېره بېغنه د همت صاحب د همت صاحب غواړو تاسو ته مستند کړو عمر ولی عالي لیسې ته راغلی یاستو چې انجینر کارنامې کړي دي هغه غواړو هم هغه هم تر تاسو رسوو چې دې مکتب کې هم هغې ځینې کارنامې صاحب کړي دي چې کوم خدمتونه یې کړي دي د مدیر صاحب سره د دې سره غږېږي به تاسو ته به انشاءالله ټول معلومات درسره کړو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا آمين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكتك المقربين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا وعافنا وارزقنا واجبرنا وارفعنا اللهم حاسبنا حسابا يسيرا ولا تحاسبنا حسابا عسيرا
اللهم اغفره وارحمه ولا تعذبه اللهم اغفره وارحمه ولا تعذبه اللهم إن كان محسنا فزد في حسناته وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته اللهم تقبل شهادته اللهم تقبل شهادته اللهم تقبل شهادته اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا وعافنا وارزقنا واجبرنا وارفعنا اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان إنا لله وإنا إليه راجعون. د ټولو استادانو او راغلو میلمنو په اجازه باندې دا چې شهید انجینر صاحب نافع همت د موږ د همسیمپي ډاکټر صاحب همل ورور و، نو موږ د ده په شهادت باندې ډیر خواشیني شولو. نو زه دی ته د تسلیت پیغام وړاندې کومه او خدای پاک دې شهادت قبول کړه. انجینر صاحب نافع چې کله زه راغلم ما د موټر ولیدل، زه خو پې خبر نه وم چې دی موټر یې د ده موټر دی. خو وروسته مې چې د ده د هغه واورېدله چې انجینر صاحب ټکر کړی دی، نو زه ډېر پې خواشینی شوم. نو وروسته مې چې د ده د شهادت اوازه واورېده، خدای چې ډېر سخت پې ودرېدلم. انجینر صاحب د موږ په مکتب کې ډېر کارونه کړي دي، لکه کتابتون. د کتابتون اولنی کار چې و د حاجي صاحب همایون سره په هماهنګۍ، یعنې دا ورته سبب شولو چې دغه کتابتون په دو مکتب کې ایجاد شولو، هغه د انجینر صاحب همت له برکته و. اوس یې دې الله پاک شهادت قبول کړه. بله خبر دا چې مخکې په دو مکتب کې کورس و د کلیوالي خیریه بنسټ لخوا. نو په دغو مکتب کې تقریبا 3 یا 4 کاله د کلي د خیریه بنسټ لخوا یو کورس و، هغه هم د ده په مرسته او کومک باندې په دې ځای کې جریان یې لرلو. او بغیر د موږ د مکتب نه په نورو مکاتبو کې هم ډېرې کړنې کړي دي. خدای پاک دې د خدمتونه ورته قبول کړه. د یتیمانو په هکله یې ډېر ښه نظر لرلو، یعنې هر ځای به چې ده ته یتیمان ور په ګوته شول، د هغې سبه یې یا په خپله او یا د نورو په توسط باندې کومک کولو، یعنې هر وخت یې یتیم ته لاس ورکړی دی او د هغې سره یې کومک او همکاري کړې ده. همداسې بې سرپرسته چې هغوی هیڅ سرپرست نه لرلو، د هغې دپاره یې په بازارونو کې یا یوه غرفه ورته ایښې وه یا یو دوکان ورته خلاص کړی و. نو دا د ده د موږ دپاره دا د ده کارنامې دي چې موږ ته پاتې شوي دي. دوستانو دغه کتابتون چې ده د عمر ولی علي لیسې چې همت صاحب جوړ کړی ده، او مدیر صاحب محترم مهرباني استاد رضا لږ ذره تیاره هم ده، خو خیر. زمونږ د شهید همت صاحب په کارنامو په یو اړخ کې چېرته وایي دغه کتابتون ده چې دا غني شوی نومخدا غټ کتابتون ده. د دې په اړه به موږ ته مدیر صاحب معلومات راکړي. مدیر صاحب محترم د دې کتابتون په اړه موږ ته معلومات راکړه چې همت صاحب په دې کتابتون کې هم مرسته کړې ده او ونډه یې اخیسته. نور کوم کارنامې په دې مکتب کې هغه ټول ماته معلومات راکړه. بسم الله الرحمن الرحیم. ماته پرېږده خیر. دا چې د موږ په مکتب کې ډېر کارونه د شهید همت صاحب په کومک او همکارۍ باندې ترسره شوي دي. یو د هغې د جملې نه زموږ دغه کتابتون دی چې دا په همکارۍ باندې لله الحمد نن ورځ زموږ مکتب د داسې یوه غني کتابتون نه برخمن دی. په دې کتابتون کې تقریبا 2015 جلده کتابونه دي چې په دوی کې د دیني علومو ډېر لوی کتابونه موږ ورته لرو.
دغو مکمل جلدونه دي دلته د موږ سره یاداشت شته دی نو هغه نور هم همداسې د مکتب مربوط آمادګۍ کتابونه دي نور همداسې د کیسو کتابونه دي نور همداسې مجلې دي نو انشاءالله د موږ کتابتون چې د همت صاحب په همکارۍ باندې جوړ شوی دی د کتابونه ډیر غني دی نو خدای پاک دې د شهادت قبول کو نو دغه د موږ لپاره د یو افتخار دی. خوشحاله اوسئ. دغه د کتابتون پرانیسته د دې په څنګ کې ما همت صاحب کله تقریبا کورسونه جوړول د ژمني کورسونه دغه په اړه کلک معلومات مطرح کړي. همت صاحب د موږ د مکتب لپاره دای د کلی د خیریه بنسټ په هماهنګۍ باندې زموږ د مکتب لپاره یې حتی د ټول کال په جریان کې کورسونه دایر کړي وو نو موږ د موږ شاګردان به ډېرو ښوونځیو ته کامیابېدل نو یوازینی علت یې ده همدغه سعی او کوشش وه چې موږ ته یې دلته کورسونه دایرول او دا کورسونه دلته دوامداره وو نو الله پاک دې دا شهادت قبول کړه نو هغه کورسونه اوس هم شته؟ اوس نشته. څومره وخت کېږي چې نشته دي؟ کله چې یاره تقریبا دوه کاله د مسلسل د کلي خیریه بنسټ لخوا چې د ده په همکارۍ باندې موږ ته دلته جوړ شوي وو هغه کورسونه 2 کاله مسلسل دوام وکړلو نو اوس دلته د یو بل چا په همکارۍ باندې هغه کورس اوس هم جریان لري. هر څوک چې ده که د هغې نوم موږ ته واخلي مشکل نشته ده ځکه چې هر څوک زموږ کور کې د خلکو ته خدمت کوي هغه زموږ د سترګو تور ده او موږ پرې ویاړو چې هر څوک اوسي موږ هم انشاءالله د همت صاحب هغه لاره تګلاره به تعقیبوو نور ځوانان هم تشویقوو تر څو دغه خپل کلي کور لپاره خدمت وکړي. هغه زموږ یو کلیوال ډاکټر صاحب عارف عابد په نامه باندې دی د کورس ته یې تر اوسه پورې دوام ورکړی. کورس په کومو برخو کې بیا فعالیت کوي؟ کورس کې ټول ساینسي مضامین تدریس کی فیزیک کیمیا ریاضي هندسه مثلثات همدغه ټول جریان لري. ما مخکې هلته کتابتون ولید هغه کمپیوټر لب هم ولید هغه مربوط دی کمپیوټر لب چې دی دا خیر دی دا کومک او همکاري وه د حاجي صاحب اماین سره دی هماهنګه وه خو دا هم همدغه د همت په شان ځوانانو یا د کلي د خلکو لخوا موږ یو کمپیوټر لب هم لرو. خوشحاله اوسه استاد یو په یو ګل نه په سره کېږي لکه څنګه چې همت صاحب په دې کتابتون کې مرسته کړې عادل صاحب او عاید صاحب همایون په نورو برخو کې هم مرسته کړې تر څو دغه د خپل کلي کور دغه بچیانو د ښه راتلونکي لپاره داسې یو اقدامات کړي دي موږ خوشحاله یاستو موږ افتخار په دا کوو چې داسې یو ځوانان هم موږ په دې ټولنه کې لرو. موږ د خالد بن ولید لیسې ته راغلي یاستو کوم ځای کې چې همت صاحب د دې مکتب څخه فارغ شوی دغه لیسه چې ده دلته همت صاحب 12 کاله زده کړې کړې دي ابتدایي زده کړې دلته کړي غواړم د دې د استادانو څخه او کوم خدمتونه چې د کارنامې دلته کړي هغوی ټولې تاسو ته مستند کړم او د هغوی خاطرې به هم تاسو سره شریک کړم چې همت صاحب څنګه یو انسان و زموږ سره پاتې شه. د شهید همت صاحب کارنامې او د هغې ژوندلیک د هغې کارنامې د ثبت خاطر راغلی نو خالد بن ولید لیسه هغه لیسه ده چې شهید همت صاحب دلته زده کړې کړې وې او کوم کارنامې چې دي هغه به انشاءالله د استادانو او د مدیر صاحب او د استاد څخه. السلام علیکم عمر صاحب که د همت صاحب د کارنامو په اړه که لږ معلومات مطرح کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. په لومړي سر کې تاسو ته د قدرمن همت صاحب کورنۍ ته سلامونه او نیکې هیلې او د دغې سترې غمیزې تسلیت دوی ته د دوی کورنۍ ته او په ټوله کې د ټول معارف مسؤلینو او د دوی همکارانو او د دوی اقرباو ته ویایم خدای دې وکړو چې د موږ تاسو په وطن کې بیا داسې د همت په څیر باندې د ګلونو او د داسې خدمتکارانو انسانانو د داسې ځوانانو شاهدان وشي د دغه تشه ډکه کړي.
د همت صاحب د کارنامو په اړه که راته ووایې کوم کارونه یې د دې لیسې لپاره کړي؟ زه همت صاحب داسې انسان و چې خاکسار انسان و، کومه خاطره یې ځان سره لرئ له موږ سره یې که شریک کړي. بالکل د تاسو د یادونې مطابق د موږ سره د دغه مکتب د شاګردۍ دورې نه ونیسه بیا تر شهادته پورې بشمېره خدمتونه یې کړي دي. د یوې خدمت یادونه یې د مثال په توګه زه کوم، هغه دا چې کله د موږ د مکتب د کتابونو د کمبود ستونزه د مختلفو خلکو سره شریکه کړې وه چې دې ستونزې ته د رسیدګۍ په خاطر باندې خپله همت صاحب په دې برخه کې موږ سره تماس ونیوله او دا ضرورتونه یې د موږ نه وغوښتل چې تاسو په کوم کتابونه په کوم صنفو دپاره ضرورت لرئ، چې د ده د هلو ځلو په برکت باندې د موږ د لیسه د تیر کال باندې کې د کتابونو د کمبود ستونزه د ده په همت باندې د ده په همکارۍ باندې او دلته د ده په هلو ځلو باندې او د ده د همکارانو په هلو ځلو باندې پوره شوه او شاګردان اوس لله الحمد هغه کتابونه چې موږ تیر کال کمبود ورسره لرو اوس هغه موږ بیرته تکمیل شول د دوی په هلو ځلو باندې او موږ اوس د هغو شاګردان د کتابونو نه برخمن دي او په موږ کې زده کړې کوو. نو دغه مې یو مثال تاسو ته ووایي، داسې بې شمېره خدمات یې د موږ سره په تعلیمي برخه کې موږ شاهدان یو د موږ سره کړي دي. هر مکتب چې ده خامخا یو ستونزه لري، نو دې وخت چې اوس همت صاحب سره شریکوو، اوس کولی چې د موږ سره شریک کړي، کوم ملګری اوسي هغوی ته سره په دې برخه کې همکاري وکړي، ځکه زموږ وردګ چې دي په تعلیم نام خدا په تعلیم کې ډېر مخته دي، نو دغسې یو چانسونه ځان ته ګوري تر څو یو ځای خیریه بنسټونو کې خپل پیسې مصرف. تاسو موږ ته یې ووایئ چې هغه دوستان چې موږ ګوري آینده که د خیر که هغوی ته خدای توفیق ورکړي تا سره خدمت وکړي. ډېره مننه د ټولو خدمتګارانو نه او بالخصوص د معارف د خدمت د دغو برخې د همکارانو نه. نو د موږ پیل حالت کې ستونزه الحمدلله ته ډېره د موږ د منطقې خلک د موږ سره همکار دي، خو صرف تاسو وینئ چې د افغانستان خلک بیچاره او اقتصاد یې خراب دی، نو په هغې اساس باندې بعضې ستونزې شته دي. یو عمده ستونزه هغه د سړک نه د تېرېدو د شاګردانو د ستونزه ده چې دا کې موږ ډېر ورسره لاس ګران یو او د دغه ستونزه ته ډېره د شاګردانو د زخمیتوب او یا د شهادت او یا د مړینې سبب کیږي. نو که چېرته همکاران وکولی شي چې خصوصا دولت یا همکار مؤسسات یا دغسې خیریه بنسټونه هغه د موږ سره په دغې برخه کې همکار شي چې یو هوایي پول د شاګردانو د رفت آمد دپاره د سړک په هغه باندې ولګوي او ضمنا د مکتب د سیاسبزۍ د خاطره چون د خالد بن ولید د عالي لیسې ځمکه د یوې زراعتي ځمکه ده، نو د غوښتنه هم د دغسې خیریه بنسټونو نه او د همت صاحب د ملګریو نه دا ده چې د مکتب د سرسبزۍ او د لا ښکلا په برخه کې د ونو او بوټو کلنولو او دلته د سرسبزۍ د سیستم په پیاده کولو سره د موږ مکتب ته د سرسبزي او ښکلا ور وبخي. که دغه ستونزه د مشرانو او د همکارانو سره شریکه شي او دوی په دې برخه کې موږ سره اقدام وکړو، دا به د موږ د مکتب دپاره غټه د تعلیمي چاپېریال یو معیاري اکاډمیک چاپېریال د برابرولو کې د موږ سره غټه مرسته وي او موږ به دوی منندوی یو. خوشحاله اوسئ دوستانو. تاسو د امر صاحب فهیم حنفي خبرې واورېدلې چې یوه لویه ستونزه چې موږ خپله واقعا ورسره لاس او ګریوان یو په دې لاره کې موږ خپله هم کته د سید آباد سړک چې ده تنګ ده، اکثرته خونړۍ پیښې چې کېږي اوس په افغانستان کې دغه ترافیکي پیښې دي. خوشبختانه چې اوس په افغانستان کې جګړه ختمه شوې الحمدلله، اوس یوازینی قربانیان چې افغانستان د خلکو نه اخلي د خونړۍ سړکونه دي. نو استاد چې یادونه وکړه یو هوایي پول دلته ډېر اشد ضرورت دی تر څو دغه شاګردان نخوا سړک نه عبور کړي. زما په څنګ کې استاد محترم چې د خالد بن ولید استاد ده، په اول کې به ځان هم تاسو ته معرفي کړي او د همت صاحب استاد یې شوی د هغې د خاطرو د هغې د مغ اخلاقو په اړه به تاسو ته خبرې وکړي. استاد محترم که اول کې د ځان معرفي کړي، بیا د همت صاحب د ستاسو شاګرد تېر سوی و د هغوی اخلاق د هغوی مغ رفتار څنګه و شاګردانو سره نور خلکو سره؟ خو اول د هر څه نه مخکې تاسو ته او ټولو لیدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو وایم. زه زما نوم حامد ګل د خالد بن ولید لیسې د ثانوي دورې سرمعلم په صفت دنده ترسره کوم. د کومه ځای چې زه همت صاحب پېژنم
همت صاحب زموږ اول په د کلي په څنګ پورې د دې قریه ده نو ښه بلدتیا او آشنایي ورسره مې درلوده. د الحاج مفتش صاحب سمیع خان زوی دی او د اوله صنفه تر 12مه صنفه پورې په همدې لیسه کې زه تر دننه پورې په خدمت بوخت یم. کوم شناخت چې زه د ده سره لرم دی ډېر با همته سړی و، ډېر تکړه سړی و، ډېر ارامه سړی و، ډېر نیکو اخلاقو څښتن و او ډېر شریف سړی و او ما د ده هېڅ داسې خاطره نه ده په یاد چې ده حتی یوه ورځ په صنف کې شوخي کړي او ډېر لایق سړی و او همیش به چې راغی د موږ سره ډېر احترام یې درلوده موږ ته او ستړي مه شي د موږ سره ډېر ښه د ټولو استادانو سره تا ښه رویه درلوده حتی تر 12مه صنفه پورې چې د دې هغه لیسې نه فارغ شو. وروسته د هغو نه دلته برتا همیش د موږ د مکتب د استادانو لپاره د بېلابېلو مؤسساتو نه به یې سیمینارونه راوړل او استادانو ته یې سیمینارونه دایرول او د ډېرو نیکو اخلاقو څښتن و. د ما خو خپله ډېر سخت زړه پرې بد دی، حتی د زړه بدوالي د خاطره ډېر طبیعت مې پرې خراب دی. اوس هم چې په یاد شو الله د جنت فردوس ورکړو او د ده په څېر د دوی په کورنۍ کې نور وروران هم شته الحمدلله هم ډېر نیک خلک دي خو خدای د نور هم د همت په څېر نور پیدا کړو چې د منطقې د دو مکتب او د دو ساحې لپاره د خدمت جوګه وګرځي او خدمت وکړو او موږ ډېر خوشحاله یو. د ده صفات که هر څه موږ وکړو نه خلاصي او نه د موږ په داسې کلام او خبرې لرو چې د ده صفات پرې وشي خو الله تعالی د جنت فردوس ورکړو نو ډېر نیک سړی و. امین یا رب. خوشحاله اوسئ استاد محترم. دوستانو تاسو د امر صاحب خبرې هم واورېدلې، سرمالو صاحب هم خبرې واورېدلې. نو همت صاحب هغه انسان و چې واقعا تنها د وردګ ولایت نه بلکې د افغانستان د هغه یتیمانو د پلار حیثیت درلود ځکه ډېر خلکو سره مرسته کړې ده. نو الله پاک دې هغې ته جنت فردوس وکړي. نو دوستانو موږ سره پاتې شئ، نورو دوستانو سره هم غږېږو د هغوی هم کوم خاطرې چې د همت صاحب لري هغه به تاسو ته تر انځورګري کړو او تر پایه زموږ ملتیا وکړئ. سلامونه دوستانو، الله دې چې روغ جوړ اوسئ. مونږ د انجینر صاحب محمد نافع همت څو ورځې مخکې په شهادت ورسېده نو د هغوی د رضاکارانه ملګرو سره ولاړاستو. محمودي صاحب او نوري صاحب چې دي دوی د هغه کلي خیر بنسټ غړي دي. نور معلومات به مونږ ته محمودي صاحب او نوري صاحب انشاءالله که چېرته خوښه وي معلومات درکړي. محمودي صاحب دغه کوم خوځښت دغه فعالیت مو چې شروع کړی ده د کوم وخت مو شروع کړی ده مخکې څنګه و اوس څنګه ده څو نفره یاست دغه په اړه که بشپړ معلومات ماته راکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو به همت صاحب ته دعا وکړو الله تعالی د جنت لوړې درجې ورکړي او ټولو دردېدلو او غمځپلو دوستانو او کورنۍ ته یې د زړه صبر غواړم. لومړی زموږ دغه ټیم چې تأسیس شوی دی د کلي عامه کتابتون نه تأسیس شوی دی په 1992 کال کې. اول زموږ د خپل کلي نه دغه خوځښت شروع شو چې په ډېره وخته پورې زه یوازې ومه. بیا وروسته ځینې ملګري همداسې په رضاکار شکل باندې راسره وو لکه همت صاحب او وقار صاحب او د نور ملګري وو. ډېری وخت به موږ د کابل ادبي بنډار کې هلته سره ټولېدلو، هلته به هم د کتابونو د ټولولو فعالیت درلودله. وروسته کې بیا نور ملګري هم لکه واحدي صاحب، نوري صاحب، واسم صاحب او پسې مشفق او پسې مطیع الله هدایت او پسې عنایت نوري او زینت الله قانت او قاضي صاحب داود وردګ دا ټول سره ملګري شولو، یو ځای شولو او یو تعهد هم وکړله چې دغه کار به په ګډه باندې مخ ته وړو. هماغه و چې کله دغه ټیم یو قوي ټیم شول او د موږ هغه د عامه کتابتونو کار هم ډېر ګړندی شو. حتی داسې وخت هم راغلی دی چې په یوه کال کې به موږ 3-4 کتابتونونه هم جوړول. دومره تیز و زموږ کار. وروسته د هغو نه چې کله د کرونا ناروغي افغانستان ته راغله نو د ځینو با احساس خلکو د خوا نه موږ نه غوښتنه وشوله چې تاسو خیریه بنسټ جوړ کړئ ځکه د تاسو کارونه ټول شفاف دي او په فیسبوک باندې د 1 روپۍ حساب ورکوئ بیرته او دغه کارونه تاسو بدون د کوم حق و زحمې یا معاش نه کړئ.
نو یو خیریه بنسټ جوړ کړئ، خلک کومک درڅه کړي، تاسو په وسیله به د نورو خلکو یو د خیر لاس هغه لوېدلیو او بېوسه خلکو ته رسېدلی وي. هماغه و چې موږ بیا خیریه بنسټ جوړ کړ او بنسټ به هم ځکه د کلي خیریه بنسټ په نوم کړ چې هغه د کلي عامه کتابتون سره ورته ولري او موږ په هماغه نوم باندې خلک وپېژني. نو هغه دی چې تر نن پورې همدغه کار جریان لري او انشاءالله چې دوام به ورکوو د کار ته تر څو چې ژوندی انشاءالله. همت صاحب څومره وخت کېږي چې مثال تاسو سره یو ځای شوی ده؟ تاسو ویلي چې موږ د خپل کلي نه شروع کړی ده او هغه وخت چې مثال تاسو 1992 نه کار شروع کړو، هغه وخت وروسته څوک سره یو ځای شو، د دې د کلي خیریه بنسټ نظریه چا ورکړله؟ په کومو برخو کې تاسو فعالیت کوئ او اوس هم مرکز کوم ځای کوئ؟ داسې دقیق نیټه خو د ما نه ده په یاد، خو تخمینا په 1993 کال کې همت صاحب د موږ سره یو کال وروسته چې کتابونه به یې ټولول او دغه فعالیت یې ډېر خوښېدل او هر وخت به یې په یو چا باندې غږ کړل او د کتابتون او د موږ ملاتړ به یې کړل او کتابونه به یې راوړل. اما رسمي د موږ د بنسټ تاسیس چې دی، رسمي د بنسټ تاسیس خو د جواز نه مخکې هغه د کرونا په کال باندې راغله چې کله کرونا افغانستان ته راغله. موږ بیا په 1400 کال کې د بنسټ رسمي جواز واخیستله، ځکه په هغه وخت کې څه موږ سرګردانه وو او ډېره اړتیا مو ونه لیدل شوله چې د دولت سره یې راجستر کړو. موږ همداسې به مخکې ځو، خو وروسته چې بیا موږ ځینې هغه اړتیاوې ولیدلې چې باید رسمي شي، جواز واخلو، بیا هم هغه کړل. نو اوس زموږ د بنسټ دفتر د کابل ښار 5مې ناحیې اړوند د کمپنۍ په ساحه کې دی او موږ په دفتر کې ډېر نه وو، ځکه موږ ټول 12 تنه رضاکار غړي یو د بنسټ چې ټول بدون د معاش نه کار کړو. بدون د معاش نه خو کار کړو، بلکې موږ یو څه اندازه حق العضویت هم بنسټ ته ورکوو او اکثره ملګري بیا میاشتنۍ ونډې پیسې هم ورکوي بنسټ ته چې هغه مختلفو کټګوریو باندې دي، هر څوک خپله توانه پورې هغه پیسې ورکوي. بلکل محمودي صاحب، هغه چې مثال تاسو د کوم ځای نه شروع کړه کله یې نوم وانخیسته، اوس مې ویل چې 12 دي، مخکې د همت صاحب سره 12 اوس دي، اوس 11 شولو، مخکې د خبرو کېده که 12. اوس د موږ د کلي نوم چې دی بخشک دی، د جلګې ولسوالي بخشک کلی. اول کتابتون هلته ما په خپل کلي کې جوړ کړلو، ځکه په خپل کلي کې جوړ کړلو چې دغه اوله تجربه سړی باید په ځان باندې وکړي، اول تغییر د ځان نه راولي، د ځان او د خپلې کورنۍ نه په ښه توګه تغییر تللی شي، مثبت او منفي اړخونه یې سړی سنجولی شي او هغه عواقب یې مثبت او منفي عواقب یې سړی سنجولی شي. کله چې هلته ما د کتابتون تاثیرات ولیدل، نو وروسته هم نورو منطقو ته، نورو ولسوالیو ته، حتی چې په ټوله کې موږ تر اوسه پورې 29 عامه کتابتونونه جوړ کړي دي. 29 چې د هغو ډلې نه 3 په خوست ولایت کې دي او 3 په کابل کې دي، نور ټول زموږ په ولایت کې دي، او یو کتابتون هم د میدان ښار په زندان کې هم جوړ کړی دی بندیانو لپاره، د بندیانو لپاره، چې هغه هم ډېر مؤثر کتابتون و، ډېر وخت یې هم وتلی دی، یعنې دومره مؤثر و چې حتی هغه کوم کسان چې هلته بندیان وو هغوی دې ته تشویق شوي وو چې خپله یې کتابونه لیکلي وو. او داسې وخت شوی چې موږ 2 میاشتې وروسته ورغلو، هر یو کس 10 کتابونه، 15 کتابونه، 20 کتابونه، داسې کتابونه یې مطالعه کړي وو. هغه چا چې لیک لوست نه درلودلو هغوی ویل چې موږ ته کتابچې او قلم راوړئ چې موږ لیک لوست زده کړو، دومره تشویق شوي وو. محمودي صاحب، مونږ دغه ټول پروګرام چې دا د همت صاحب په ژوند راچرخېږي، د همت صاحب خاطرې خو ډېرې دي، که کومه خاطره د دې وختونو کې داسې په یاد اوسي کولی شي موږ سره شریک کړي؟ د هغې فکر څنګه و، د هغې دغه نظریات څنګه، هغه کولی شي موږ سره شریک کړي؟ یو روڼ حقیقت چې ما ته تر اوسه پورې نه و تجربه شوی، خو اوس مې تجربه کړی، یا به زما فکر نه وي ورته رسېدلی. ځینې خلک داسې وایي چې دغه تخلصونه سرچپه وي، که نه؟ هغه ډېرو خلکو تفسیر هم پرې کړي دي، لیکنې هم پرې کړي دي، وایي پلانی سیلاب دی خو چې کور ته یې ورشي ستاسو کوي اوبه نه ورکه پیدا کېږي، که نه؟ یا پلانی څه شی دی او څنګه کېږي. د همت صاحب نوم محمد نافع همت و. ده په واقعي توګه خپل نوم هم ثابت کړ او خپل تخلص یې هم ثابت کړ. لکه نوم یې چې محمد نافع و، همدغسې نافع سړی و دی، همدغسې نافع شخصیت و، هر چا ته یې ګټه رسېدله او هر چا ته یې خیر رسېدله. که نور څه به په وس کې نه وو، هغه یوه ښه خبره به ورته کړله. او لکه تخلص چې همت و، که څه هم دی له ما نه هم ډنګر و، په وجود ډېر کمزوری ښکارېدله، خو دومره غیرت، دومره همت د ده سره و چې د څو تنو سره د مقابله کړه شوی، په غیرت او په همت کې، په شجاعت کې دومره تکړه و. موږ په وروستیو وختو کې چې کونړ کې د زلزله ځپلې سیمه اورید کې کلینیک جوړولو،
هلته چې موږ کله د اولنۍ سروې دپاره لاړلو، باور وکړئ چې د موږ د ټولو نه به دا مخکې روي وه، مخکې به منډې ویلې. پیاده روي زښته ډېره وه، هلته موږ زښته ډېره پیاده روي وکړله، تیږې وې، لاره خرابه وه، خړونه وو. خو دا یې داسې تلله چې یعنې یوه ذره یې د ستړیا احساس نه دی کړی، یوه ذره دومره غیرتي وه. بل موږ دغه اکثره ملګري چې دي د هرې ولسوالۍ 2 او 3 نفر وي، دغه مسؤلیت هم د مرستو د تعویض د دوی په غاړه اخیستی دي. خو همت صاحب ته موږ د 2 ولسوالیو مسؤلیت سپارلی و. همت صاحب تر اوسه پورې موږ نه دي تیارېدلي چې ده د یا د ستومانۍ احساس کړی وي یا د کومه تېروتنه ترې شوې وي د مستحقو کورنیو په معرفي کې په هېڅ صورت د ده نه تېروتنه نه ده شوې. ځکه د موږ اصول دا شی دی چې موږ خپل ملګری هم یو څوک معرفي کړي بنسټ ته، موږ د ریسرچ ټیم هغه بیرته سروې کوو، معلومات یې اخلو چې همغه توګه معلومات چې موږ ته په لومړي لاس رسېدلي دي چې همغه وي مرسته ورسره کړو، که څه اندک مشکلات کې ووځي بیا یې نه هغه کوو. خو د ده چې څوک معرفي کړي دي تر اوسه پورې داسې کومه اشتباه نه ده پکې شوې. خوشحاله اوسئ محمودي صاحب. دوستانو موږ د کلي خیریه بنسټ د رضاکارانو 2 غړو سره یاستو. نوري صاحب ته هم کومه خاطره لرئ ته کومه خبره؟ وایدي صاحب لکه څنګه چې موږ ته به راشي او معلومات به راکړي انشاءالله. دوستانو موږ د کلي خیریه بنسټ د هغه غړو سره ولاړ یاستو چې دېخه راځه. سلام علیکم وایدي صاحب. اول کې د خو مونږ خو دې پېژنو ځکه د پر د عینک ټول یو رقم روش که نه. دوستانو مونږ د کلي خیره د بنسټ رضاکارانه ډلو سره یاستو، څنګه چې نوري صاحب ده، محمود صاحب ده، وحید صاحب ده او نور ملګري دي. خو متاسفانه چې هغوی سره مونږ نشو کولی چې پیدا کړو ځکه وخت کم و. نو وحیدي صاحب به مونږ ته د همت صاحب د خاطرو په اړه به وایي، د دې د اما کوم نظر فکر چې محمود صاحب هم اشاره وکړه د دې په اړه به مونږ ته هم معلومات راکړي، د مسلک په اړخ کې به هم مونږ ته معلومات کړي او د هغې هغه فکر به تاسو سره شریک کړي. وحیدي صاحب کول کې ځان هم معرفي کړي او مخکې خو محمود صاحب دغه غړو معرفي کړو. د دغې کلي خیریه بنسټ رئیس څوک ده او آینده کې کوم پلانونه لرئ؟ مننه. زما نوم محمد حامد واحدي ده او د میدان وردګ ولایت مرکز میدان ښار اوسېدونکی یم. اصلي اوس په کابل کې ژوند کوم. د کلي خیریه بنسټ شاوخوا 12 تنه رضاکار غړي لري. په راس کې ورسره مجیب الرحمن محمودي ده زموږ رئیس او زه ورسره مرستیال یم. نور غړي مو هم شته دی خو هغه متاسفانه چې ژوند بوختیاوي دي تاسو وکولی چې ټول سره یو ځای شو. زه تاسو په دې برخه کې نه مخکې نو تاسو د همت صاحب په اړه پوښتنه وکړه. بلکل د همت صاحب لکه څنګه چې محمود صاحب ته اشاره وکړه، همت صاحب یو مسلکي انجینر و، په اصل کې هغه لوستې انجینري وه او هغه په دې پوهېده چې زه باید د هېواد اساس جوړ کړم، ځکه انجینر وظیفه همدا شی ده، دنده یې همدا وي او زه ورته د هېواد اساس ته ملا تړلې وه. تر ډېره حده یې د هېواد اساس په تعلیم سره جوړېږي او زه د خپل ژوند ډېره برخه تعلیم ته وقف کړې وه ځکه د ژوند ډېر لنډ و. هغه کې ډېر وخت زده کړې کړې وې، برخمنده یې نورو خلکو ته بالخصوص په کلیوالو سیمو کې د زده کړو زمینه برابروله، هغه که د دندې وه او که د رضاکار ډلې زموږ سره یې په رضاکار برخه کې د ډېرې زیاتې هڅې کولې، بیخي له حده زیاتې. هېڅ وخت به دی بې انرژي کېده نه په دې برخه کې، که به څومره هم ستړی و، ناروغ به و، د ژوند خپل کارونه به یې درلوده خو بیا به یې هم داسې هغه مهالویش ورته جوړاوه چې ټول کارونه په وخت سرته کې وکړسي. دی مونږ په کابل کې و خو دی به په سیدآباد ولسوالۍ خپل کلي کې اوسېده. له همغه ځایه به ده په شپه او ورځ منډې ترړې کولې دلته په کابل ته راته یا به د هېواد ډېر لرې سیمو ته ده همغه جلستګي کوله. دا د دې په انرژي باندې هغه کوي چې شاید ورته زیات انرژي درلوده د دې کارونو لپاره. بل یې ده دا درک کړی و چې د هېواد یا د ټولنې رښتینی خدمت څه ده یا رښتینی پرمختګ څه ده، هغه په تعلیم سره کېږي. هغه وخت کېږي چې دا ټولنه تعلیم ولري، دا ټولنه له روغتیا څخه برخمنه وي، دا ټولنه کې د انسانیت خپور وي، دا ټولنه هغه پرمختګ کولی شي او د وګړي د هوسا ژوند څخه تېری شي. ځکه به یې هر کلي ته د هر غوړېدلي ځوان ته کتاب رساوه او په کلي کې عامه کتابتونونه جوړول. نو کله چې ځوان کتاب ولولي هغه د خپل ژوند راتلونکي تضمینولی شي، جوړولی شي. دغه ته ډېر کار کوو له حده زیات. له هغه ورهاخوا د نویو غوړېدلو هغه که نجونې وې که هلکان وو د هغو لپاره به یې
د دیني برخه کې زیات منډې تړلې کولې چې هغوی تر ټولو اساس یو انسان چې دغه بالخصوص د مسلمان هغه دیني برخه ده چې هغه باید جوړه شي. ده به هغه ته دیني زده کړو زمینه مسایلوله تر څو پورې هغه کلام الله قرآن کریم زده کړي، دغه تر څنګ نور دیني لومړني کوم مسایل چې د ماشومانو لپاره هغه زده کړي. هغو ته به یې کتاب برابرول، قرآن کریم به یې ورته برابرول یا به نور دیني کتابونه ورته برابرول. د هغو تر څنګ به یې د ښوونکو لپاره د معاش امکانات برابرول، له خپلو ملګرو، له خپل شخصي لګښتونو یا نور له هرې برخې نه به یې ده به هڅې کولې تر څو پورې د هغه ښوونکو لپاره یو څه برابر کړی شي چې هغه یو چا ته یو ماشوم چې هغه د هغه لومړنۍ زده کړه چې کوم دي هغه ورته ورسوی شي. له هغه نه وراخوا ده به ډېره هڅه کوله هغه به یې د یتیمانو په ستونزو مسکا راوستلو. تر ډېره حده به د یتیم پاله او کوم وخت به هم موږ کومه توضیح چې درلوده یا به کوم ځای کې یتیمانو سره ناست درلوده یا به طبیعي ده په دې ټولنه کې فقر او غربت له حده زیات ده، خو کله به چې موږ کومه توضیح کوله دی به راسره و. هلته که موږ لاس راغوښتي وو 200 تنه راغلي وو ځکه ستونزې په دې ټولنه کې زیاتې دي. نو طبیعي خبر ده چې انسان چې هر څومره حوصله ولري که نه بیا هم ورته بېحوصلې کېږي، خو دی به تر اخري لحظې پورې نه چا ته تنده خبر کول او نه به ورته بېحوصلې کېده. په ډېر سړه سینه به یې هغو ته قناعت ورکوو، خبرې به ورسره کولې تر څو څوک ازمېیده نه شي. هغه کسان به چې موږ راغوښتي وو هغو ته به یې په ډېرې مینه په ډېر احترام سره کوم مرسته چې وي هغه به ورته رسوله، ان تر دې پورې چې که ځینې وخت موږ مرستې کورو ته لېږلې که نه، که به ده کور ته مرسته لېږله ده به هڅه کوله داسې یو چا په لاس به یې ولیکم چې حد اقل هغه کس طبیعي خبره ده په کلیو کې ستونزې چې ډېرې وي که نه، هغه کس که دا مرسته دې مرسته کوونکي ته ورکوي چې خدای مکړه کوم احسان پرې باندې کړي چې ما درته راوړه ستا زړه پورې تر حاله کې ده به هېڅ هم نه وي کړي. خو د هغې لپاره هم ده داسې یو کسان ټاکله چې هغه ولري، صله رحمي ولري او هغه حد اقل هغه یو یتیم درک کړی شي او بېوزله درک کړی شي. له هغه وراخوا به ده څه ډېر منډې تړلې کولې د ناروغانو لپاره د هغه ناروغ درد به یې خپل درد ګاڼه ولو که هر څوک وو. هغه ته به ده ډېر زیات هڅه کوله چې هغه حد اقل پوښتنه یې وکړي او احوال یې واخلي. به نور هېڅ هم نه وو، احوال خو به حتمن اخیستل ناروغانو. له هغه وراخوا یې د ژوند داسې عیار کړی و چې ته نه خپلې کورنۍ یا خپل خیریه ښېګڼې کارونو ته نه وو. په افریقي برخو کې به موږ کوم وخت ملګري د بنسټ یا چېرته لاړو چېرته هم ناسته وه یا به هم چېرته جمعګي کوم هغه و راتللو، نو طبیعي وه چې موږ به ماشومان هم ځان سره راوستل، ځکه دا زما او د ده او د محمود صاحب همدغه و چې باید موږ نوی نسل هم د اوس نه سره وروزو تر څو پورې یو خو زموږ چې کوم اهداف دي هغه دوی ته انتقال شي، بل دا ماشومان هم یو بل سره وپېژني او له ښو خلکو سره ملګرتیا وکړي. بله ورځ د ټولنې راتلونکي دوی دي، نو دوی هم باید زموږ کوم کارونه چې دي دوی مخکې یوسي. خپل زمن او ورېرونه دا هم سره راوستل هلته، نو ده به په عمر ستر و خو له ماشومانو سره به د ماشوم په رقم لوبې کولې. بالکل همداسې له حده زیات به یې ورسره هڅه کوله چې د مینه ورکوله. مینه یې له حده زیاته مینه ورکوله. مخکې د ستاسو په خبرو کې یاده کړه دغه د مریضانو په برخه کې که نه چې دوی کومه مرسته کوله، آخر پوسټ یې هم موندلی چې د کلي خیرات بنسټ یې نشر کړی و او ډېر ښه مطلب یې لیکلی و ورسره. نو با احساسه ځوانان هم په دې ټولنه کې شته دي. خدای پاک دې وکړي چې موږ ته خدای پاک دې توفیق راکړي او دغه نور ملګرو ته چې دغه د همت صاحب چې هماغسې همت و او نافي صاحب چې هماغسې نافي و هماغه تګلاره تعقیب کړي. او یو بله پوښتنه به وکړو چې اوس خو مخکې ته یادوم چې 12 غړي دي، متاسفانه چې اوس یې 18 شو که نه، او د همت صاحب دغه د ژوند چې مثال هر یو خاطرې لري. تاسو داسې یادونه کړې وه چې موږ یو کتاب لیکي، د دې په اړه پلان څه شی ده؟ تاسو د همت صاحب د اخري پوسټ په اړه ویلي که نه، هغه پوسټ هر وخت رایاد شوی ده حده زیات، هغه پوسټ لیدل ډېر سخت. بل د همت صاحب په هغه و دی ژوندلیک د ژوندلیک په اړه کتاب باندې، نو هڅه کوو ورته ځکه هغه یو نه هېرېدونکې څېره وه. یوه ښه بېلګه به یې زه درته ووایم چې څه وخت مخکې د ده له مرګ نه وروسته مړینې نه وروسته کور کې ناست وم چې بحث رایاد شو، نو ما او ده یو شپه خبرې کولې ډېر ناوخته وه د شپې. زمونږ په یوه لرې پرته غرنۍ سیمه کې یو ښوونځي لپاره د اوبو سیستم برابراوه، ځکه د څښاک اوبه نه وې، اول دلته مو څاه ورته وهله، نو دی د شپې ته ناوخته په غه لګیا و، ما په تلیفون خبرې ورسره کولې، نو
موږ خو مسلکي خلک یو له دې هغه نه لرې یو د ټولنیزو علومو نه ځکه زموږ برخه بله ده نو طبعا هغه مسلک مو په ژبه او په هغه باندې اغېز کړی ده هغه خبرې مو لږ توندې وي ځکه مسلک مو ستوغ دی نو له ده سم چې ما کله خبرې کولې ډېر تیز ورسره غږېدم دغه کارونو په اړه مې ورته ویلې چا لپاره چې خدای مه کړه کوم څه نیمګړ تېروتنه ونه کړي تر څو دغه نه شي زموږ دغه پروژه ناکامه نه شي یا بې پایلې نه شي نو ډېر تیز یې ما خبرې ورته کولې نو هغه بله زم په کور کې موږ ناست یو یعنې زموږ کورنۍ هم د دې لپاره د خاطرې لري هغه د 2-3 کاله مخکې خبره خو زموږ په کور کې دا تېره جمعه هم د دې بحث وشو چې تا ډېر تیزې خبرې ورسره کولې او نیمه شپه وه دی په سهار کې ورته په کور کې وي ته دومره تیز ورته غږېدې یعنې همت صاحب نه یوازې زموږ د ملګرو بلکې زموږ په کورنیو کې هم دی ډېرې ښې خاطرې ترې لري ځکه هغه زموږ له خبرو نه د دغه حوصله او د دغه کرکټر هغو هم درک کړی ده بالکل همداسې ډېره مننه کوم خوشحاله اوسئ ډېره مننه انشاءالله موږ هم کوشش به دا کوو چې دغه د همت صاحب کوم تګلاره وه نو انشاءالله تاسو سره به ولاړه سو او دا به مخته وړو او هغه دوستان چې د همت صاحب ملګري دي او موږ ګوري نو موږ به انشاءالله تاسو ته خپل هغه واتساپ نمبر په لاندې ډسکرپشن کې به کیږدو کومنټ کې تاسو کولی شئ کومې خاطرې چې د همت صاحب سره لرئ او کولی شئ موږ ته راولېږئ په موږ به خیر سره معاون صاحب ته او رئیس صاحب ته به ورسوو همداسې مننه خیر اوسې بالکل د همت صاحب موږ سره خو یې خاطرې زښته زیاتې دي او موږ په اوس وخت کې واقعا یادول یې ډېر سخت هغه ولي بالکل سخت دي بل خصوص د همت صاحب په اړه به دغه څوک وایي چې موږ خو یې ملګري یو ډېر نسي هغوی ده سره یا کار کړی دی یا ده ورته کار کړی ده هغه څوک باید د په اړه د ده په اړه لیکنې وکړي یا موږ سره شریک کړي یا یې په غږیز ډول موږ ته راولېږي تر څو موږ هغه خپرې کړو د نوم سره د له هویت سره ځکه موږ یې په هر هر څومره وایو کمې دي او نه باید تنها موږ خبرې وکړو نور خلک باید د په اړه خبرې وکړي څه وخت مخکې یو ځوان دی د په اړه موږ یو پوسټ کړی په خپله پاڼه باندې بیا یې ده چې کوم ځای کې هغه و ټریننګ شوی و په د هغې هغه تصدیق یا سرټیفیکټ ورکړی ورته ده سره عکس اخیستی و نو هغه یې ویلي چې زه د ډېر لنډ وخت لپاره زده کوونکی پاتې شوی یم خو زه هغه لنډ وخت کې هم د ده نه ښې خاطرې ده نو همت صاحب یو ډېر باهمته شخص و او هر څوک ترې ښې خاطرې لري مطمئن یم هېڅوک به ترې بده خاطره ونه لري انشاءالله نو هیله ده چې نور خلک یې په اړه چې هر څومره وي که لږ هم وي که یوه کله هم وي ودې وایي متې راورسي تر څو پورې هغه د ده خیر په ژوند باید وستایل شي خو موږ په ژوند ونه ستایو له دې وروسته د ده چې کوم لاره وه یا د کوم اهداف و هغه څه چې کړي دي هغه به نور نسلو ته په همدغه شکل سره رسول کېږي چې یا یې په ویډیویي کلیپ سره شي یا یې غږیز شي او یا هم د کتاب بڼه شي تر څو هغه پاتې شي نور خلک د دې لاره تعقیب کړي خوشحاله اوسئ خوشحاله اوسئ دوستانو موږ سره د کلي خیر بنسټ رضاکارانه ډله غړي ولاړ دي د دې څخه مننه کوو چې موږ ته معلومات راکړو ډېره مننه کوم خوشحاله اوسئ ډېره خوشحاله اوسئ سلامت